بلکې علما د فلسفې وایي دې کې یو بل تاوان هم دی. تاوان دا دی د انسان چې د سترګو دید کوي نو دا پړپوس چې دی دا چې زور ورکي راغونډ شي نو دا یو هوا د دې مرۍ نه راوځي. دغه هوا بیا په دې خوله کې تقسیمیږي. دلته یو شپېلی لګېدلی دی دا په دې کې تقسیم شي په 3 حصو. د هوا یوه حصه غوږونو ته ځي هغې نه اورېدل جوړېږي د اندروبایي قوت دی پکې هغه دا غاږ راکش کوي دی باندې غوږونه چې دي دا انتن دی دی راکش کوي. دویمه حصه سترګو ته ځي د دې سترګو کنجونو کې یو سوری دی دا هوا په دې راوځي د سترګو منځ کې دا تور داغ چې دی دا کسی دی دې سره لګېږي او دا پړخ کوي. دې کې الله تعالی داسې مواد اچولي دي دا دنیا کې چې څومره رنګونه سیرت صاحب ګورې او موږ او تاسو ته هر یو جدا جدا ښکارو دا د دې شیونو کمال نه دی دا د سترګو کمال دی چې هر رنګ پیژني د هغې نمونه ده په دې سترګو کې. خو نمونه نه وي د څه پېژنده اوس عمده سترګي که فکر مو کړی دته بیا ټول عالم خړ ښکاري ځکه هغه مواد پکې کم شي. دنیا کې چې څومره رنګونه دي دا په دې سترګو کې د هغې حصه پرته ده د هغې نمونه پرته ده. هر رنګ د خپلې نمونې سره ولګېږي دا زیړ دی دا سور دی موږ او تاسو منځ کې فرق کوو نو دا د سترګو دا هوا چې ده دا په دې کسي لګېږي نو دا یو پړخ کوي نو په دې پړخ کې دا عالم ښکاري. بیا د انسان د بدن نه چې دا سترګو دا هوا راوځي دا نور سترګې ځان ته راکش کوي دا بیا 2 قسمه حیثیت لري یو منفي اثر دی یو مثبت اثر دی. که چیرته چا باندې د نظر ولګېدو خاص نظر دا په عام نظر کې نه وي کوم سره چې د بدن حرکت دی که د هغه نظر او ستا نظر ګروپ یو تاوان نه کوي یو بل ته ضرر نه رسوي لکه د وینې ګروپ خو که د هغه نظر او ستا نظر د ګروپ په منځ کې فرق نو بیا به یا د هغه بدن خرابېږي یا به ستا بدن خرابېږي څوک چې قوي وو ځکه چې منفي لکه هر وینه خپل انسان ته د هر وینې خپل ګروپ وي داسې علما د فلسفې وایي داسې دا هم خپل ګروپ لري نظر. نو شریعت وایي چې ته هر چا ته خاص نظر مه کوه هسې نه چې ستاسو نظرونو په منځ کې ګروپ یو نه وي نو ته به هغه ته تاوان ورسې یا به هغه تا ته تاوان ورسوي. دې وجې نه شریعت وایي چاته سپک مه ګورئ. سپک کتل دا په عام نظر کې نه دا په خاص نظر کې چې کم سره د بدن حرکت موجود دی نو نظر بنیاد دی. کبر جوړېدل دا د دې نظر نه جوړېږي. سړی وایي زه متکبر یم دا چې ځان ته وګوري او لوی ورته ښکاره شي زه خو عالم یم زه خو مالدار یم ما کې خو دا کمال دی. خاص نظر چې په دې بدنو کې د نه متکبر جوړېږي د دې خاص نظر نه قتل جوړېږي د خاص نظر نه حسد جوړېږي د خاص نظر نه غیبت جوړېږي د خاص نظر نه یو مسلمان عیبونه بیانول دا چې څومره ګناهونه ګورئ زنا ګورئ غلا ګورئ دا هر څه چې ګورئ د دې بنیاد نظر دی. که کله مو دا نظر صحیح که او د دې نه مو د دې مو حفاظت وکړه دا شیونه ترې نه جوړېږي او دا قیمتي نظر مو صحیح ځای کې استعمال که صحیح ځای کې مو چې استعمال که بیا په خپله د دې نه دا ګناهونه نه جوړېږي. موږ او تاسو کې غټ مشکل دا دی چې په شریعت عمل نه کوو څنګه چې الله وایي وقل للمؤمنین یغضون من ابصارهم مؤمنانو ته ووایه نظرونه ټیټ کوي نو ولې ځکه چې د دې نه دا ټول ګناهونه